د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټ دې را الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د ګناهونو نښې او د هغې علاج. درنو اوریدونکو، وړاندې له دې چې یو مسلمان ګناه ته نږدې کیږي باید په دې باندې ځان پوه کړي چې یو مسلمان بنده د الله رب العزت په وړاندې څومره اهمیت او څومره درجه لري. الله رب العزت په سورة بقره کې 221 آیت کې فرمایي ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. یو مسلمان غلام د آزاد مشرک نه ډیر غوره دی که څه هم هغه مشرک تاسو ته هر څومره ښه معلومیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورة فاطر کې په 22 آیت کې فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بیا دغه کتاب موږ د هغو خلکو لاسونو ته ورسوه چې هغوی موږ د ټولې نړۍ په بندګانو کې د ایمان په اعتبار سره خوښ کړل او غوره مو کړل. د دې نه مسلمان مراد دی چې د ایمان په اعتبار سره په ټولو نړیوالو کې د الله رب العزت په وړاندې معزز او مکرم دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د کتاب وارث دی. د دې آیات په استفینا لفظ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تر ټولو غوره فضیلت دا څرګند شو چې د کتاب وراثت په برخه شو، ځکه دغه لفظ په قرآن کې اکثره د انبیاو علیهم الصلاة والسلام لپاره راغلی دی. دې آیت کې د استفینا لفظ کې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له ملائکو او انبیاو سره پرتله کوي. خو د یادولو وړ ده چې د دې لفظ بېلابېلې درجې دي. ملائکې او انبیا په لوړه درجه کې دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ورپسې درجه کې دی. نو ښکاره شوه درنو اوریدونکو چې د دې امت هر کس ته ځانګړی اعزاز د الله رب العزت له طرفه ورکړی شوی. هغه اعزاز او هغه اکرام چې په وړاندې امتونو کې ترې یوازې انبیا علیهم الصلاة والسلام برخمن ول. نو د دې اعزاز او د دې اکرام سره د هر مسلمان دا ذمواري ده چې د الله رب العزت د کتاب خبره به نورو ته رسوي، ځان به د ګناهونو نه ژغوري، تقوا به اختیاروي او نورو خلکو ته به هم د نیکې لارې هدایت کوي. د بخاري حدیث ده. راوی د حدیث حضرت سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه دی چې په دې حدیث کې د فقیر مسلمان فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. هغه فرمایي مر رجل على رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع
قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع، لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه فرمای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو سړی تیر شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په خوا کې یو کس ناست و، د هغه نه پوښتنه وکړه ستا د دې سړي په اړه څه خیال دی؟ هغه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکړ دا سړی د عزتمندو خلکو څخه دی، قسم په الله دا د دې وړ دی که چاته د نکاح پیغام وړاندې کړي نو قبول بشي، او که د چا سفارش وکړي نو سفارش به هم قبول شي. د دې خبرې په اورېدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپ شو. لږ شیبه وروسته یو بل کس تیر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغه کس نه د دې سړي په اړه پوښتنه وکړه چې ستا د دې سړي په اړه څه خیال او څه نظر دی؟ هغه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکړ چې ای د الله رسوله دا یو فقیر مسلمان دی، که چاته د نکاح پیغام ولیږي نو قبول به نشي، او که د چا سفارش وکړي نو قبول به نشي، او که چیرې خبره وکړي نو خبره یې څوک نه اوري. کله چې دې سړي دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې د مخکینی سړي په شان خلکونه ټوله دنیا ډکه شي نو بیا هم د هغو ټولو نه دا فقیر سړی غوره او بهتره دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د مسلمان فقیر یادونه شوې ده. نو معلومه شوه درنو اوریدونکو که مسلمان فقیر وي نو بیا هم له ټولو نه غوره او بهتره دی. هغه مسلمان چې ځان د ګناه نه ژغوري، تقوا اختیاروي، د الله رب العزت نه ویریږي، دا د هغه مفسد نه بهتره دی چې هغه د خپل ټول عمر په فحشا او په منکراتو کې تیروي، اگر که دا مسلمان چې د الله نه ویریږي ډیر فقیر، ډیر ناچاره او ډیر مسکین هم وي. دا د انسان طبیعت دی چې ګناه کوي، خو معلومات د دې خبرې په کار دی چې انسان ګناه ولې کوي، کوم عوامل دي چې انسان ګناه ته هڅوي، او یا هم کومه داسې بنیادي دښمني ده چې یو چا د انسان د نیکونو او پلرونو څخه رانیولې او تر قیامته به یې پالي، او هغه څوک دی چې له ده سره دښمني پالي. نو تاسو درنو اوریدونکو دا خپرونې پرله پسې واورئ، د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به تاسو ترلاسه کړئ او په حقیقت باندې به پوه شئ. د قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه معلومیږي چې شیطان د انسان ازلی دښمن دی، او وجه هم معلومه ده. هغه د یو انسان حضرت آدم علیه السلام چې د انسانانو پلار یادیږي له عمله رټل شوی او لعنتي شوی، او تر ټولو د پام وړ خبره دا ده چې الله رب العزت هغه سره دښمني د انسان له عمله کړې ده. اوس به دا ډیره بده او د شرم خبره وي چې یو څوک ستا په سر له یو چا سره دښمني وکړي او ته هغه ته د دوستي لاس ورکړې. په دې کې د الله رب العزت ډیر حکمتونه دي چې شیطان یې لعنتي کړه، خو دا هم د یادولو وړ ده چې الله رب العزت ورته آدم علیه السلام ته د تعظیم سجدې کولو امر وکړه. شیطان ترې انکار وکړه، پایله دا شوه چې لعنتي او ورټل شو. نو ثابته شوه چې شیطان د الله رب العزت دښمن دی او د دښمني یو لامل انسان دی.
هر سړی هغه څه اخلي چې د لاسته راوړلو اسباب ورسره وي. جنت ته د تلو اسباب نیک اعمال دي. د الله رب العزت د رحمت خبره بیله ده، خو جنت به هغه څوک ترلاسه کوي چې نیک اعمال ورسره وي. مسلمان باید له ګناه څخه ځان وساتي او د تقوا لاره اختیار کړي. ځان له ګناه څخه څنګه ساتل کیږي او تقوا څنګه اختیاریږي، دا او دې ته ورته ډیرې پوښتنې شته. تاسو خپرونې پرله پسې واورئ، انشاءالله چې ستاسو د ټولو پوښتنو ځوابونه به په دې خپرونو کې تاسو ته معلوم شي. هغه خلک چې ځانونه د الله رب العزت د رضا او د خوښي لپاره له ګناهونو او د حرامو کارونو څخه ساتي، د هغو لپاره د جنت ښکلي او تلپاتې نعمتونه دي. الله رب العزت په سورة بقره کې 25 آیت کې فرمایي: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله رب العزت فرمایي: ای پیغمبره، کومو خلکو چې پر دې کتاب ایمان راوړ او له هغه سره سم خپل عملونه اصلاح کړل، هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته ورته وي، خو خوند به د دنیا د میوو په شان نه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي، نو هغوی به وایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړې شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د تل لپاره اوسیږي. نو درنو اورېدونکو، که غواړئ چې د هغو نعمتونو نه چې الله رب العزت د مسلمان بنده لپاره په جنت کې تیار کړي برخمن شئ، نو راځئ د ګناهونو لار پرېږدئ، د تقوا او د الله رب العزت نه د ویرې لاره اختیار کړئ، تر څو مو الله رب العزت د هغو نعمتونو نه برخمن کړي. د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی، د دنیا ژوند ډیر لنډ ژوند دی. افسوس د هغو خلکو په حال باندې چې هغوی د دنیا ژوند ته ژوند ویلی او د دنیا په مادیاتو او په مزو باندې آخرت ویر کړی دی. دوی به هم د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې درېږي او الله رب العزت به ترې پوښتنه کوي او الله رب العزت به د عذاب لپاره جهنم ته استوي. اما هغو کسانو چې په دنیا کې تقوا اختیار کړه، د الله نه وویرېدل، ځان د ګناهونو نه وساته، ژوند د آخرت ژوند وګڼه، الله رب العزت به د هغو نعمتونو نه برخمن کوي چې کوم الله رب العزت د خپلو مؤمنو بندگانو لپاره په جنت کې تیار کړي دي. د ابن ماجه حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: آیا د جنت لپاره څوک تیار دي؟ ځکه چې د جنت د هلاکت هیڅ تصور نشته. قسم مې د کعبې په رب وي، جنت داسې ځای دی چې هلته ځلیدونکی نور، وږمې او خوشبو، پاخه محلونه، روان نهرونه، پخې میوې، حسینې میرمنې، ډیر لباسونه، تلپاتې مقام چې هلته میوې دي او د سلامتي کور دی، تازه میوې، خیر او نعمتونه دي، هسک او وږمین ځای دی. کله چې رسول الله دا خبره وکړه، صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم وفرمایل: هو د الله رسوله موږ تیار یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: تاسو انشاءالله ووایئ، ټولو انشاءالله ووایئ. نو موږ هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پوښتنې ته ځواب ورکوو چې موږ هم تیار یو، خو دا په دې شرط چې موږ د ګناهونو نه ځان وژغورو، د تقوا لاره، د الله رب العزت نه د ویرې لاره اختیار کړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمن د عالم، خپل عمله څه بدرنګه ورځانه دې کړم. ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم، د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردانه دې کړم.
هلاله دی دنیا ستړی ستومانه دې کړم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نو څوک چې ځان د ګناهونو نه ژغوري د تقوا لار اختیاروي الله رب العزت به هغه د جنت د نعمتونو نه برخمن کوي. امام بیهقي په البعث کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله جنت څنګه ځای دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکړ د جنت یوه خښته د سرو زرو ده او بله خښته یې د سپینو زرو. د جنت کاڼي یاقوت او ملغرلې دي. د جنت خټه یعنی د سمټو مساله چې د خښتو د ټینګوالي لپاره کارول کیږي هغه مشک دي. د جنت خاوره زعفران. هر څوک چې وردننه شي خوښ او خوشحاله به وي، هیڅکله به خفه او مایوسه نشي، تل به پکې اوسیږي، هیڅکله به د مرګ له تریخوالي سره مخ نشي، نه به د ده لباس زوړ شي او نه به د ده په ځواني باندې زوال راشي. نو راځئ درنو اوریدونکو چې ګناهونه پرېږدو. کومه ګناهونه م چې کړي دي په اخلاص او صداقت سره الله ته متوجه شو. په کړو ګناهونو باندې توبه وباسو، د تقوا لاره اختیار کړو تر څو الله رب العزت د هغو نعمتونو نه چې په جنت کې تیار کړي دي موږ او تاسو برخمن وګرځوي. همدارنګه امام ابن ابي شیبه او ابن ابي دنیا د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي. حضرت عبدالله ابن عمر فرمای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د جنت د څرنګوالي په اړه پوښتنه وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر څوک چې جنت ته داخل شي تل به ژوندی وي، هیڅ به مړ نشي، تل به خوشحاله وي، هیڅکله به مایوسه نشي، نه به یې جامې زړې شي او نه به یې د ځواني پیل ختم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا پوښتنه کیږي ای د الله رسوله د جنت تعمیر څنګه دی؟ محمد رسول الله ځواب ورکوي یوه خښته د سرو زرو ده او بله خښته د سپینو زرو ده. خټه یعنې د سمټو مساله مشک دي، د جنت کاڼي یاقوت او ملغرلې دي او خاوره زعفران. په دنیا کې تل لپاره ژوندون نشته، یو ورځ نه یو ورځ پرې مرګ راتلونکی دی که د نوح په شان باندې 1000 کاله عمر هم عموي. همدارنګه په دنیا کې د تل لپاره خوشحالي نشته، د دنیا خوشحالي محدوده او لنډه ده. همدارنګه په دنیا کې د تل لپاره ځواني نشته، کال په کال او ورځ په ورځ ځواني ختمیږي او بوډاوالي او زوف ته نږدې کیږي. اما که په دنیا کې د تقوا لاره اختیار کړه، ځان دې د ګناهونو نه وژغوره، په کړو ګناهونو دې توبه وویستله، الله ته متوجه شوې، الله به دې جنت ته داخل کړي چې هلته به د تل لپاره ژوندی یې، د تل لپاره به خوشحاله یې او د تل لپاره به هلته ځوان یې. الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وژغوري. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نو هغه کسان چې د تقوا لاره اختیاروي، ګناهونه پرېږدي، الله رب العزت به د داسې لارو نه ده ته روزي ورکړي چې د ده ګمان به هم نه وي. الله رب العزت فرمای ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. هر هغه کس چې له الله رب العزت څخه ویریږي نو الله رب العزت به د هغه لپاره له هر مصیبت او مشکل څخه د وتلو لاره پیدا کړي او هغه ته به له داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د هغه په خیال او خاطر کې هم نه راځي. د دې آیت په تفسیر کې مفسرینو د تقوا 2 برکتونه ذکر کړي دي. اول هغه خلک چې له الله رب العزت څخه ویره کوي، د هغو لپاره الله رب العزت د هر مشکل څخه د وتو لاره پیدا کوي. له کومو شیانو څخه د بچ کېدو، په دې کې سمه خبره دا ده چې دا خبره عامه ده
هم دنیوي ستونزو مشکلاتو او کړاوونو لپاره او هم د اخروي ستونزو او مشکلاتو لپاره. او د دې مبارک آیت مطلب همدغه دی چې الله رب العزت به د متقي انسان لپاره هم په دنیا کې او هم په آخرت کې له هرې ستونزې او مصیبت څخه د وتلو لاره پیدا کړي. نن ورځ چې خلک په ستونزو مصیبتونو او کړاوونو کې گرفتار دي، زه د دې یو لوی لامل دا ګڼم چې خلکو ګناهونو ته مخه کړې، الله ته یې شا کړې، د نفس او د خواهشاتو تابع ګرځېدلي دي. که د تقوا لاره اختیار کړئ، الله رب العزت به تاسو د مشکلاتو او د کړاوونو نه هم وساتي او د هغو لارو نه به الله رب العزت تاسو ته روزي درکړي چې تاسو د هغو ګمان هم نه کوئ. دوهم برکت دا دی چې الله رب العزت به دې بنده ته له داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د ده په خیال او خاطر کې هم نه راځي. سمه خبره دا ده چې دلته له رزق څخه مراد هر ډول دنیوي او اخروي اړتیا ده. د متقي انسان سره په دې آیت کې الله رب العزت داسې وعده کړې چې هم به ورته له هرې دنیوي او اخروي ستونزې څخه د وتلو لار پیدا کړي او هم به ورته له داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د ده په خیال او خاطر کې هم نه راځي، بلکې الله رب العزت به د ده د هر څه کفیل او ذمهوار جوړ شي. د دې مبارک آیت په تفسیر کې ځینې مفسرینو یوې پیښې ته اشاره کړې. لیکي ډیری داسې خلک شته چې هغوی په داسې بانکونو کې کار کوي چې په هغو کې د سود معاملې کیږي. دوی یا لیکنه کوي، یا پکې ګواهان دي، یا لست کوي، یا ګاردان دي، یا اشپزان دي، او یا هم نور. دوی دا کار په داسې حال کې کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سود اخیستونکي، ورکوونکي، لیکونکي او د سود په معامله کې ګواه جوړېدونکي باندې لعنت ویلی دی. له همدې امله د دې تنخوا خوړل هم حرام دي. نو اوس که یو کس په داسې بانکونو کې دنده کول نه غواړي، خو دا ویره ورسره ده که دنده مې پرېښوده نو له لږې او تندې سره به مخ شم، د دوی لپاره دا آیت ثبوت او دلیل دی. موږ باید دوی ته ووایو چې ته خو یو ځل په الله رب العزت باندې هغه رنګ توکل وکړه لکه څنګه چې د هغه له شان سره ښایي. موږ امید لرو چې الله رب العزت به درته له داسې ځایه رزق درکړي چې ستا په خیال او خاطر کې به هم ناراضي، لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. نو الله رب العزت دې موږ د ګناه نه وساتي، الله رب العزت دې موږ متقیان کړي تر څو د هغو نعمتونو نه چې الله رب العزت په جنت کې د مسلمانانو بندگانو لپاره تیار کړي د هغو نه موږ برخمن کړي، او همدارنګه الله رب العزت په دنیا کې د ستونزو او د مشکلاتو نه موږ او تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي، او د هغو لارو نه موږ ته رزق راکړي حلال چې د هغو ګمان هم موږ او تاسې نه کوو. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي. ما ویل تا سره براشي نیکمرغي او سکون، ما ویل تا سره براشي نیکمرغي او سکون، څومره چې تېره شوي همهومره پریشان دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم، د ګناه پیټې دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم. یا مې په خپله ځان تېرستی او یا تا دوکه کړم، یا مې په خپله ځان تېرستی او یا تا دوکه کړم. هر څه چې و خو په والله چې پښیمانه دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. هر څه چې و خو په والله چې پښیمانه دې کړم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومانه دې کړم.
د ګنا پیټي دی را پړکړ سرګردان دې کړم اے لالا دی دنیا ستړی ستومان دې کړم اے بی وفا اے درنګونو فریبونو دنیا اے بی وفا اے درنګونو فریبونو دنیا اول دی نورو نرام دلو بیا لزان دیکھنم اے لالا دی دنیا ستڑی ستومان دیکھنم اول دی نورو نرام دلو بیا لزان دیکھنم اے لالا دی دنیا ستڑی ستومان دیکھنم د ګنا پیټ دی را پړکړ سرګردان دیکھنم اے لالا دی دنیا ستړی ستومان دیکھنم ما سره جیب څوکړي خاورو تا او تا څوکړي ما سره جیب څوکړي خاورو تا او تا څوکړي منن ډیر بدر غتر قبرستان دیکھنم اے لالا دی دنیا ستړی ستومان دیکھنم منن ډیر بدر غتر قبرستان دیکھنم اے لالا دی دنیا ستړی ستومان دیکھنم